زه تا نه دا تپوس کوم ځان له به جواب ورکړي. هر چا ته چې زما دا غږ رسي او په غوږونو یې زما دا آواز لګي، تا نن په ورځ کې څو پیرې الله یاد کړی، ته صرف دا ووایه ما ته. تا نن څو پیرې دعاګانې وغوښتې، ته ما ته دا ووایه. سحر چې ته راپاڅېدلی او دا ټیم شو، تا څو پیرې الله ته لاس اوچت کړي، ته خو ځان له هم جواب ورکړه. په میاشت کې یو پیر لاس اوچتی و، هغه هم بیا په مولیانو پسې ګرځي وي قبلېږي نه. ته خو الله ته عاجزي خو وکړه که نه؟ نو هغوی ما له طریقه نه راځي، خبر نه دی چې دعا څه ته وایي. نو که د دعا زړه کېږي هلته د دعا ادب ورته نه دی معلوم. نو که چېرته ادب ورته معلوم وشي نو دا ورته پته هم نشته چې دعا د چا قبلېږي او د چا نه قبلېږي. نو بیا دا ورته هم پته نشته چې دعا کم وخت کې ښه قبلېږي، کم وخت کې نه، یا کم وخت کې ډېره، کم وخت کې لږه، کمې دعاګانې ښې قبلېږي. دا علم خو نشته. د دې دپاره زما ذهن ته الله دا خبره راواچوله چې دې مسلمانانو وروڼو او خویندو ته د دې کتاب وضاحت کول غواړي چې دوی دا دعاګانې یادې کړي، پوهه پې شي او دا وپېژني چې د الله دا ذکر او دعا د اوچت عبادت دی، دا معمولي عبادت نه دی.